أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود کله چې راووت طالوت سره د لښکرو چې 80,000 یا 80,000 کسان قال طالوت ورته ویل ان الله مبتليكم بنهر الله ازموي تاسو په یو ویاله باندې ومن شرب منه چا چې چکا کو په دغه ویالې نه فلیس مني نو دغه سړی د ما په پوج کې نه د ما مرګري نه ده حماد اتباعنا نه ده ومن لم يطعمه چا چې ونه څکلې دا او بو فإنه مني دا د ما تابع ده الا من اختلف غرفة بيده انك چا الله په واخسته ولا په خپل لاس باندې نبی عليه السلام روان ده صحابه کرام سره روان دي د احرام په حال کې دی بیت الله شریف ته ځي د احرام په حال کې کار منع ده رسول الله مخکې د خبر کړه امتحان در باندې روان ده داسې کار شیان به راځي چې نیزه به مو رسېږي لاس به مو رسېږي کوچینه به مو رسېږي خو ګورې چې وینه خدای پاک دې کامیاب کړه په دغه امتحان کې وایي اوس یو غرقساو دا شیان داسې خیمو ته نږدې ورته راغله د ملخانو د مرغان دا داسې و چې په لاس یې په چاپېړو ویشوی نو دلته ورته وویل ګورئ امتحان کې به ځان ساتئ خو فشربوا منه دې چې کار کو د دغه نهر نه الا قلیلا منه مګر کم د دی نه فلما جاوزه کله چې تېر شو دا طالوت هو دای والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان راوړی و د سره قالوا دغه نور وویل لا طاقت لنا اليوم نشته د موږ طاقت نن ورځ بجالوت د جالوت سره و جنوده د فوجونو د جالوت سره قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ويل يخافوا چې دې یقین و چې د الله سره ملاقات وکړي دیدار وکړي کم من فئه قليله ډیر وخت کې یو ډله کنکۍ پوي غلبت فئه کثیره غالبه شوی په ډله ډیر لوی باندې باذن الله د الله په امر باندې والله مع الصابرين خدای پاک د صابرینو سره ده ولما برزوا لجالوت وجنوده کله چې ورکاره شو جالوت او فوجونو د جالوت ته قالوا دغه نیک عمل مسلمانانو دعا شروع کړې ربنا افرغ علينا صبرا خدای پاک نازل کړي په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا او ثابت کړي قدمونه دې موږ چې ونه ترتو چې مسلمان دي کافرونه یو په دونه کافران زیات نه وي دغه کم کافران وي مسلمان چې ترتیح ته وایي ګناه کبیره وانصرنا یا الله دې موږ نصرت وکړي على القوم الكافرين په قوم د کافرانو باندې فعظموهم شکست ورکو جالوتیانو ته باذن الله د الله په اذن سره جالوت چا مردار کو وقتل داوود جالوتا داوود علیه السلام خدای پاک غازی کو په مردار کو جالوت او دلته یو عجب انعام خدای بل په وکړه مخکې د دې نه پاچا به یو نبی به بل و داوود علیه السلام د دغه نه بعد چې کله هغه اسماعیل علیه السلام مړ کېدو هغه طالوت لور ورکړه د پاچا زوم شو یو نبی شاګرد شو نبی چې مړ شو دی نبی شو پاچا چې مړ شو دی پاچا شو ام نبی ام پاچا دواړه په دغه خدای پاک راوسته وقدر داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه ورکړو الله تعالی ته پاچاهي او حکمت وعلمه مما يشاء او تعلیم ورکړو خدای پاک د دې غوښتنه چې د الله ورته خوښي داوود علیه السلام پاچا هم د نبی هم ده خو د خدای نه ډیر داري ته خار کې و چې ګرځېدو چې ناشنا څوک به ولیده ګورې اشنا سړي ته حال نه وایي چې په ما کې کوم عیب وي شاګرد مې وینم هغه عیب ما ته نه وایي چې دغه نقصان شرعي په تا کې موجود ده شرم نه مې وایي خو چې وفادار شاګرد وي مخامخ به راته وایي دا د ما سره معاونت ده که نه یي دومره دلاوري نه کوي بیا به یې په زړه کې وساتي خو غیبت خو به د شان نه کوي موږ بیا په غیبتو د استادانو لګیا دي مشایخو لګیا دي نو دوی به ناشنا سړي نه پوښتنه کړه په بازار کې چې ناشنا خو به ځکه حال وایي چې ناوړه د څوک په بازار کې ولید دا د وخت پاچا څنګه سړی ده یو خو به صفات کو ډېر ښه سړی ده ډېر عادل ده ډېر خو نبي و که نه دی بار بار دا پوښتنه کوي بل وخت کې الله ملایکه د یو انسان په شکل کې راولي د خپل کور نفقه د بیت المال نه خوړه دغه ناشنا سړی چې ولید دا د وخت پاچا څنګه سړی ډېر ښه سړی ده خو دا یې ورکړه چې څه نقصان ده یو نقصان شته پکې چې ده د کور خرچه د بیت المال نه وه نو ته الله ته سوال وکړه چې ربي کریمه د ما د رزق د بندوبست کار وکړي الله تعالی د زغرو تعلیم ورکړه
دا زغرې جوړول نه دي چې جنګ په حالاتو کې نن سبا خو دا زغرې تخچې اوسپنې په دا جاکټو کې ورکړي او په دغه ځای کې بلیډ پروف چې ورته وایي په دغه ځای باندې شاته مخته نو چې ګولۍ لګېږي هغه اوسپنه لګېږي مخکې د ګنجیو په شکل د ژمي نه وي چې موږ اغوندو دا ګنجي داسې به اوږدل کېدې په سنیو به په سیمانو جوړېده دا به یې اغوستې وو کنکي سوري به و چې تورې وار به وشو نو توره به په هغه اوسپنو لګېده ځکه بدن به تر محفوظ و دغه صغرو تعلیم خدای پاک ورکړو خو علم ناروغ الحدید بل ځای کې راځي اوسپنه الله داسې ورته پسته کړه چې دا اوسپنه به داسې رابېلېدلې اوسپنې نه لکه اخوشته کړي وړه نه وي چې دا ښځې رابېلوي پاس ته یې تر جوړې زغاره را جدا کړي د دا اوسپنه به یې داسې په لاس اوسپنې را جدا کولې بیا به یې سره برابرې کړې زغرې به یې سره اوږدلې لکه موږ چې تار نه خولۍ اوږدو یا دا پردیګاهونه باغې اوږدو یا ګجي اوږدو بیا به یې د باندې خرڅولې نیمه به بیا صدقه کولې نیمه به په کور باندې لګولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر حلال رزق هغه ده چې د عمل دیت نه وي ځکه داود علیه السلام په عمل دیت باندې د خپل لاس په محنت باندې رزق ګټو ولولا دفع الله دا اوس د جهاد پیدا خدای پاک ذکر کوي جهاد په بني اسرائیلو کې هم فرض و ولې چې جهاد نه وای خو کفار به غالبه کېده نه به بیا لمونځونه و نه به ښه و نه به بد و نو الله وی ولولا دفع الله کنه د پکول دی الله الناس کافرانو لرا بعضهم بعض دي به بعض په بعض سره چې مسلمان دي مجاهدین دي کدا نه وای لفسدت الارض ځکه په فاسده و آبادی دي ځکه اپ عبادت وي بل ذکر دي له هدمت الصوامع والبيع دا چې جهاد پاتې شي کفار غالب شي نه په جماعت کې به اذان وي نه به بیا درسونه وي نه به بیا وعظونه وي چې نه یې نو دین به ورکېږي که نه دا د جهاد د افغانستان د روسیانو په وخت کې چې روسیان راغلي وو څه تاجکستانیان چې په اصل کې دغه پلارو نیکونه مسلمان تېر شوي وو ځکه بخارا او سمرقند د دغه وطنونو خو 12 پېړۍ د اسلام کې تېرې دي 6 پېړۍ صرف د تصنیف او د تعلیم کې تېرې دي هغه تاجکستانیان غریبانان د دین نه خبر صرف دغه به پټ یو چا سره به چول دا چې یو کنکای قرآن شریف یا یاسین دی ما یو نیکه ژوندی دی هغه وخت دی نور دی په دین نو خبر ولې نو خبر خو قدرت کفارو راغی روسیان په غالب شو هلته مسلمانانو ته تعلیمات ختم شو وعظ و نصیحت ختم شو هر څه ورک شو چې ورک شو نو فساد جوړېږي الله پیدا د جهاد ذکر کوي که دغه نه وای نو ځکه به فاسده وه ولکن الله ذو فضل لیکن الله خاوند فضیلت علی العالمین په خلکو هم ځکه فساد ته نه ورکوي چې کله هم فساد راغی الله ویونکي ختم شو نور خدای دنیا ړنګوي نو د دین حفاظت الله کوي داسې خلک به وخت په وخت پیدا کوي چې د جهاد کارونه به کوي تلک آیات الله دا تیر چې شول دا آیاتونه دلایل قدرت الله تعالی دې نتلو علیک بالحق چې موږ تلاوت کوو په تا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق و انک لمن المرسلین بشک ته جمله د رسولانو نه څو زره کاله مخکې قصه دې اوس خلکو ته بیانې ولې خو الله درته بیان کړه خو رسول یې واحد درته کېږي